یاتیم پالنه کوي مظلوم پوښتنه کوي یاتیم پالنه کوي مظلوم پوښتنه کوي احساس خیریه بنسټ دی هر خوا کتنه کوي د کونډو رنډو او غریب خاصتنه کوي د کونډو رنډو او غریب خاصتنه کوي یاتیم پالنه کوي مظلوم پوښتنه کوي یاتیم پالنه کوي مظلوم پوښتنه کوي احساس خیریه بنسټ دی هر خوا کتنه کوي د کونډو رنډو او غریب خاصتنه کوي د کونډو رنډو او غریب خاصتنه کوي کړي کفالت د یتیم په هر حالت د یتیم چې ترنه رب راضي شي په هر حالت د یتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو ورونو او خویندو نیکې هیلې او احترامات تاسو ته وړاندې کوم. موږ د احساس د رضاکارانو د احساس د ټیم سره د رباط سنګي ولسوالۍ د خوشربات په کلي کې یو. موږ په دې کلیو باندې ګرځو او دلته دغه د دې کلي ماشومان د نورو کلو ماشومان چې د دې زلزلې په سبب دوی په تشویش کې دي، په خفګان کې دي، کورونه نړېدلي دي، د خپلو کورونو د خپلو فامیلونو اعضا په شهادت رسېدلي یا زخمیان شوي دي. نو دوی باندې منفي اغېز کړی. موږ د هغوی د ذهنیت د بدلولو، د هغوی د بیرته خوشحالولو تازه کولو په خاطر باندې د سپورت یوه سلسله دلته شروع کړې ده. ورزش دپاره موږ د هغوی دپاره د ساتیري وسایل راوړي دي. دا اوس تاسې ګورئ چې د خوشربات د کلي ماشومان فوټبال کوي. نو د دوی دپاره به موږ انشاءالله د دې لوبې نه وروسته څه جوایز هم ویشو. د ژمي کالي مو ورته راوړي دي چې انشاءالله بیا تاسې په ویډیو کې وګورئ. موږ هیله لرو چې د احساس خیریه مؤسسې دغه فعالیتونه تاسو ملاتړ وکړئ، تاسو دا تقویه کړئ او په خپلو مالي همکاریو سره زموږ ټیم ته روحیه ورکړئ، مورال ورکړئ، تر څو هغه وتوانېږي د ډېرو کلیو هغه ماشومان هغه د هغوی ښه پالنه وکړي، د هغوی ذهن بدل کړي، هغوی ته خوشحالي ورکړي او هغوی ته جوایز ورکړي. نو احساس خیریه مؤسسې سره اوسیږي. هر ځای ساګانې وهي څومره همت کوي دغه خوار او فقیر ولس خدمت کوي. هر ځای ساګانې وهي څومره همت کوي دغه خوار او فقیر ولس خدمت کوي. حماس شاهین د دوی نه ډېره مننه کوي، حماس شاهین د دوی نه ډېره مننه کوي. یتیم پالنه کوي مظلوم پوښتنه کوي یتیم پالنه کوي مظلوم پوښتنه کوي یتیم پالنه کوي مظلوم پوښتنه کوي احساس خیریه بنسټ دی هر خوا کتنه کوي د کونډو رنډو او غریب خاصتنه کوي د کونډو رنډو او غریب خاصتنه کوي یتیم پالنه کوي مظلوم پوښتنه کوي یتیم پالنه کوي مظلوم پوښتنه کوي احساس خیریه بنسټ